من محمد اسلم مسکزی دی د انجمن تاجران بلوچستان رجسټر چیرمن یم او زموږ د احتجاج نن د دویم روڼ دی پرونه ورځ زموږ احتجاج کړی او پرامن احتجاج می کړی او زموږ غوښتنه 13 ورځ زم دا او نن هم د چمن پاک افغان بارډر دی د کاروبار د لپاره د خلک روزګار د لپاره د پخوا په شان حکومت پاکستان بیا علاقې چې د خلک به سر روزګار سي دا وخت د چمن 12 لک 15 لک آبادی چې د ټوټل به روزګار دي لہذا زموږ غوښتنه مخکیم دی او وسم دی د خپل پرامن احتجاج دی درغه وخت پر به جاری ساتو درڅو پر چې حکومت پاکستان چمن پاک افغان بارډر خلاص کړی نه زه خپل عبدالمنان درانی زمانوم دی زه میاشتې وسولې چې کوم بارډر د کرونا په اړه کې بند دی دا ژر د ژر خلاص شي ځکه دلته چې کوم غریب طبقه ولا چې روزانه یې 2-300 400 روپۍ د خپل بچانو د نفقې لپاره پیدا کولې هغه بند شوی ده یعنی که زه تاسو دا وایم چې ډیر غریبان داسې ستا چې په تیر اختر کې بالکل نه د بچانو د لپاره یو کاسه پخ کړی ده یعنی د هغو لپاره د اختر کاسه نه د جوړه کړي او ډیر غریبان داسې ستا چې خپل بچانو ته د سر خولي چپلی یعنی کپړې هم نه دي ورکړي صرف زه سر در کوره وتم ماته بچي وویل چې 10 روپۍ راکړه زما سره 10 روپۍ په جیب کې نو اخر زم پلار چې ماته بچی لغتې وي زما بچی ځان وژني نو زه له دې بعده راوځم پر روډ هم ځان وژنم که پر خپل ځای ناست پر خپل ځای هم ځان وژنم که څوک پر ما یې پایار کاټي که په تانې لم بیا په تانه کې هم ځان وژنم زموږ کوم مطالبه چې ده دا زموږ مطالبه د دې ښار ذمهوار خلکو د دې سرکار څخه زما دا هیله ده دا خواست دی چې زما دا خبره دی زموږ دا مطالبه دی ومنل شي الله دې زموږ احتجاج دې د پاره دی چې دا کومه دروازه باندې دا دروازه خلاص شي دا خلک مجبور دي دا وسته چم وکړي د ماښام د وړو د نه لري نه د ډوډۍ د لري پر خلکو بچان غیر وي نو وسته چم سرکار زموږ مور پلار دې بچ پر د عوامو یو غم وخوري پښتونیار دی د چمن اوسېدونکی یم زموږ د چمن د خلکو او په خپل زما کاروبار چې دی هغه ټوله پر بارډر دی بارډر باندې د درې میاشتې کېږي موږ پر کور باندې بیکاره ناست یو قرضونه مو وکړه پورونه مو وکړه اوس خلک قرض پور له ولاکه راکوي زموږ پیسې او زموږ کاروبار ګرده پر بارډر باندې وروره موږ دروازه خلاصه غواړو چې دروازه خلاصه شي موږ خپل کاروبار ور روزانه او دې ته خلاص